له ځانه جوړه کړې ظالم ماله. ګیلمنه هغه څرنګه هغې غوندې ښکارېږي واله. ته زه چې څومره احساس کوم ته داسې مېړه وکړه چې مثال تا د لایپو امر درکې پاس منزل کې دا مېړه کوس چې ځان لایپ کې او تې لندې ښایي داسې مېړه پیدا که بل سړی تا نه قبلوي. ولې ته مې نه قبلوي؟ نه زه الحمدلله پښتون یم خانداني سړی یم وروره جانې نو زه څه یم؟ ولا دا هم ښه ښځه ده د سندې کې نو څه شته ما کې د څه شي کمی دی؟ سبا نه لایفونه بند که ما له مړه کور کې څوک راکوي؟ زه کور سپورټ کوم. زه یې در کومه تا د کور خرچه د پاکستان د کور خرچه خو ښځه هغې $100 ورولېږه 5 میاشتې هم کېږي. ته به رالېږې؟ بلکل زه درلېږم د میاشتې $100 زه درلېږم د میاشتې ورجنه بس نور خلک به هم پیدا کړو بس ته هغه وکړه لایفونه بند سبا نه لایفونه بند. بس صحیح دی دا خبره صحیح ده خو بیا چې دغه نه شي پټ نه شي ګورې زه د یو جبې دغه یم جینۍ یم ښځه یم. واده چا سره کوې؟ واده به راله ته وکړې که نه؟ بس زه واده کار به دې زه وکړم خو ته به داسې کار کړې سبا نه به لایفونه بند کړې 5 وخته ورته خدای څه کړي دي ما وبښې سبا نه لایفونه بند کړه. ما هېڅ هم نه دي کړي ما له هېڅ هم نه دي کتلي ما څه کتلي زما وی زه څه لږ ډېر به وګورم ما له څه نه دي کتلي. بس $500 $500 د ما یو امریکا کې یو ملګری دی هغه به هم درلېږي $1 کوم دی؟ هغه ته زنګ وایم څه نومېږي دا فرانکفورټ کې سردار پهلوان صاحب ته زنګ وایم 200 روپۍ به هغه کوي 100 به زه کوم 200 به امریکا کې د هغه ده بیګ بوس په نوم باندې یو کس 200 به هغه کې 100 به زه کوم 200 به سردار پهلوان کې دا ما کلک ملګري دی څه ورته مني 500 روپۍ به موږ د میاشتې تا کور ته درلېږو اکاونټ ما اکاونټ $500 و پاکستاني 500 کنه سړي ډالر درته ښایم ډالر څومره یې والله ما ته پته نشته. ډالر یعنې $100 نه راځي 3 لکه کالدار یې. بس بیا خو د الله نه څه شی غواړم نو بس نو بیا خو صحیح دی. بس نور لایفونه مایفونه بند کړه موږ د میړه غم درته خورو. بس صحیح دی زه به په تا نه یم بیا بس بیا خو خبره خلاصه ده نو بیا څه شي ته راځم لایف ته که نه. بس مه راځه ځان مه ګناهګاره وه دلته خامخا انسان د احساساتي کېږي که نه. صحیح دی ما وی خوښه دې نه شوه ماسې ځکه مې زغلی د لایف نه. نه موږ ته قبل احترام یې د چا لور به یې د چا خور به یې د چا عزت به یې د بوټي له بیخه خو نه مور به لرې پلار به لرې نوې راوتې لایفو ته سبا نه لایفونه بند کړه $500 د میاشتې زه درلېږم او کېدای شي نور ملګري نور کومک وکړي له خیره سره هغه به مونږ درلېږو. بس که درو مې نه لېږلی لایف کې راسه ورته شیرعلي ډېر بدتمیزه ډېر مادر خورغود و مرغود وي. دا ایډیټران ستا ایډیټ کوي کله بیا به زه ویم چې شیرعلي ما سره دوکه وکړه خو داسې نه وي چې ګوره سبا بیا لایف ناست دی. نه والله که کښېنم بس سره به دوکه زه به بیا ایډیټرانو ته به زه وایم چې شیرعلي زه دوکه کړم خو زه تا معلوموم ته به 15 هغه څه نومېږي یوه هفته بعد 100 روپۍ درلېږم یوه هفته بعد. بس صحیح دی چې ته ماته معلومه شي ته دا یوه هفته لایف راځي او که نه راځي بس صحیح دی نو زه به څنګه دا جبه ده صحیح دی څنګه به در ولېږم زه زما ورور سره اکاونټ شته که نه اکاونټ کې لېږي که نه ورور ما سمه راورکړه دا ورور مردګاو بیا ځان ته پټوي. نه زما ورور راکوي ما ته لایف کې هم راکوي لایف نه چې راوکاږم بس صنف دا ورور زه اعتبار نه لرم یار ته لایفونه کوه ورور د زه اعتبار نه لرم. نو دغه مونږ په یو کور کې یو که نه زه اعتبار نه پرې لرم زه چې تا په تذکرې تا ته در ولېږم. بس صحیح دی نو ما ته راولېږه مشکل خو نشته ما سره خو دغه نشته اکاونټ ما نه دی جوړ کړی دغه نو زما ځکه مې وي نو تا دپاره به جوړ کړم
یعنې سردار پهلوان صاحب ته به زه وایم جرمني کې د هوټلې دي، امریکا کې بګ بوس ته، هغه ته به زه وایم یو څه روپۍ به هغه کړي، یو څه به زه کړم، یو څه به سردار پهلوان کړي، موږ به یې میاشتې 1500 روپۍ تا ته درلیږو، $1500 ته خپل روزګار